لپاره او راځم د دوی طرف ته د هغې نه مخکې د دوی د کتاب د قفنس نه یو دوه شعرونه ډالۍ دغه ټولو ملګرو ته چې زما د سرې ډولۍ ارمان یې سره ګور ته یوړو زړه مې راډک شو ما د مور تصویر ته ډېرو ژړل مسافرۍ کې چې باران به لږ په زوره شولو مسافرۍ کې چې باران به لږ په زوره شولو سدابهار به د خپل کور تصویر ته ډېرو ژړل بهر صاحب تاسو ته په روښانه ستورو کې هرکلی وایم ډېره زیاته مننه مو کوم چې موږ له وخت راکړو دغه پروګرام دپاره ډېره زیاته مننه نقیب صاحب ستاسو او ستاسو دغه ملګرو چې موږ نه باندې خپل پروګرام کې موخه راکړه او ستاسو سره دغه ناستې زموږ نصیب شو نو ډېره زیاته مننه او خوشحاله اوسئ اباد اوسئ تاسو هم ډېره زیاته مننه بهار صاحب دغه ملګرو سره خپله لنډه شان پیژنګلو شریکه کوي تاسو زما خپل نوم عادل محمد دی سدابهار مې ادبي نوم دی او د سوات مټې شنګواټۍ چمکلي سره تعلق لرم او تقریبا چې د 14 کارونه مسافري کې یو ځمکه یو سعودي عرب په ځمکه باندې ژوند کوو نو بس دغه مختصر پیژنګلو ده ډېره زیاته مننه بهار صاحب تاسو د ادب سره څومره وخت نه تعلق ساتئ واسطه د ادب سره ادب کې زما خیال دی چې ادب سره زه ډېر وخت نه کې زه وابسته یم ورسره لکه د بچپن نه لکه زه به تقریبا ما یو پیر دوه مخکې مې ویلي دي چې به دغه باندې پروګرام کې چې زه به د 8 کالو وم چې ما به سرداري ټکر ډېر زیات اورېدو او ډېر زیات مې مین وم نو په هغه وخت ما اورېدو د هغې نه بعد تقریبا چې ما ته پته هم نه لګي چې په کوم وخت کې بیا ما شاعري شروع کړله خو تقریبا د 2003-4 نه به تقریبا زه لیک کوم او بس تر نن ورځې روان یو الله دې ښه ساته بهار صاحب ادبي زده کړې مو له چا نه کړلې استاد مو شته دی په ادب کې زه به دا ووایم چې تر 2009 پورې ما چا نه زده کړه مه کړه نه وه کړې تقریبا ادبي البته کتابونه به مې لوستل نو بیا چې دی نو یو امیر محمد سلطان صاحب چې په خپله ډېر بهترین شاعر دی او بیا د هغو نه بیا لږه زده کړه چې کومه ضروري وه د ادب دپاره او نو بیا د هغو نه بعد باقي زده کړه ما بیا د هغو نه کړې ده نو زه په دې هکله زما امیر محمد سلطان صاحب زما استاد دی بهار صاحب ستاسو کتاب په کوم وخت کې چاپ شو دا کتاب دا ققنس چې دی نو دا تقریبا چې زما د 15-16 کالو نه چوړ دی او دا اوس تقریبا چې په 2020 جو په دې اول نه شروع کې جو چاپ شوی دی او دغه شوی دی خور شوی دی نو بس اوس لږ وخت وشو شپږ اتم میاشتې یا کال خابږېږي تقریبا ښه او بل بهار صاحب زیات کار مو پسې کړلی نظم غزل زما خوښ صنف چې دی نو هغه غزل دی ځکه چې په دې وجې ما دا کتاب چې کوم دی نه دا صرف په غزلو مشتمل دی لکه دې کې نظم نشته بلکې د ملګرو هم دغه خواهش و چې یاره کتاب کې نه صرف غزل وکړه نظمونه وو سره بلها و قطعې وې هایپوګانې وې خو زما په خپل هم خواهش و چې زه کتاب وکړم او هغه صرف د غزل وشي نو بس صرف د ما زیاتره کار په غزل کړی دی ډېره زیاته مننه بهار صاحب الله دې ښه ساته را روان وخت کې د بل کتاب څه بلکل کوشش به انشاءالله کوو چې بل کتاب وکړو د دې نه یې ښه وکړو او ضرورت نه ده چې زر دې وشي وخت یې پکې ولګي چې دا چې د ملګرو او د اورېدونکو او د کتونکو په معیار پوره وخېږي زموږ دپاره دغه لویه خبره ده جی بهار صاحب دغه ملګرو سره خپل کلام شریک کوي تاسو بلکل ولې نه کلام به شریک کړم چې څو شعرونه دي بیا د غزل ویم چې دا دنیا ګرځي که نه زما نظر ګرځي که دا دنیا چې دا دنیا ګرځي که نه زما نظر ګرځي زه چې ګړۍ ته ګورم ولې په ما سر ګرځي ډېر زبردست مننه زه خپله څلور کونجه کمره کې په هوا ګرځم خپله څلور کونجه کمره کې په هوا ګرځم چې سترګې پټې کړم نظر زما بهر ګرځي ډېر زبردست مننه خپله څلور کونجه کمره کې په هوا ګرځم چې سترګې پټې کړم نظر زما بهر ګرځي او زه له تود باده خدای ساتلی یم د مور په دعا زه له تود باده خدای ساتلی یم د مور په دعا چې چرته زه نو وریځ زما په سر ګرځي ډېر زبردست شاید دا مننه زه له تود باده خدای ساتلی یم د مور په دعا چې چرته زه نو وریځ زما په سر ګرځي او څنګه ساکن کې قوت د حرکت پیدا کړو
څنګه ساکن کې قوت د حرکت پیدا کو شراب دي زوس کم او سر دي پسې ورګرځي ونه دا یو کلام دی چې د هر منظر نه مې جامې وویستې د هر منظر نه مې جامې وویستې په دیوالونو مې نقشې وویستې ډېر زبردست په دیوالونو مې نقشې وویستې ډېر ښه د یو طوفان سره ورغلی یم د خیال الوت رانه بڼې وویستې ډېر زبردست یو طوفان سره ورغلی یم د خیال الوت رانه بڼې وویستې ادا کومه مونځ د زړه په ځمکه د زړه جومات ته مې پڼې وویستې ډېر زبردست ادا کومه مونځ د زړه په ځمکه د زړه جومات ته مې پڼې وویستې د زغم له خښتو مې دیوال ووهو د زغم له خښتو مې دیوال ووهو ما ستا غمونه د مورچې وویستې ډېر زبردست ډېر ښه او خلک د خپلو صحرو ویرېدل خلک د خپلو صحرو ویرېدل ما له غزلو عینې وویستې ډېر زبردست ډېر الله صدا بهاره نوره خوله بنده که خپلې وینا د کابینې وویستې ډېر زبردست ډېره مننه بهار صاحب تر پورې کلام مننه جی بهار صاحب که بل غزل داسې د مسافرو لپاره بس هغه خو به داسې مخامخ نه وي تقریبا او تازه یو څو شعرونه به راته ووایم چې بیا دې ځان سره اشنا محسوسوم بیا دې ځان سره اشنا محسوسوم بیا په مړ وجود کې ساه محسوسوم بیا په مړ وجود کې ساه محسوسوم لیونۍ ور باندې خوله د کنګال کړې د اوبو د زړه درزا محسوسوم لیونۍ ور باندې خوله د کنګال کړې د اوبو د زړه درزا محسوسوم څنګه زړه ته څوک د سترګو په لار راشي څنګه زړه ته څوک د سترګو په لار راشي نن په قبر کې هوا محسوسوم او آینه مې آینې ته د نیولي آینه مې آینې ته د نیولي عکاسۍ ستا انتها محسوسوم ډېر زبردست او زه د عطرو په دوکان ځکه تېرېږم زه د عطرو په دوکان ځکه تېرېږم خوشبویانو کې زه تا محسوسوم دا شعر بیا ووایه مننه زه د عطرو په دوکان ځکه تېرېږم خوشبویانو کې زه تا محسوسوم او زه په ژبه د ړندو سترګو پوهېږم زه په ژبه د ړندو سترګو پوهېږم زه په زړونو کې الله محسوسوم مننه چې دا یو څو شعرونه ورسره نور دي چې په سفر یم له مودو نه روان یم په سفر یم د مودو نه روان یم ځان راکاږم د خپو نه روان یم او ډېر مې وخېجول سر ته لکه تاج هم ډېر مې وخېجول سر ته لکه تاج هم ډېر مې کوز کړل د اوږو نه او روان یم ډېر مې وخېجول سر ته لکه تاج هم ډېر مې کوز کړل د اوږو نه او روان یم د قاتلې تندې لاش یم په اوبو کې د قاتلې تندې لاش یم په اوبو کې ځان ساتمه له مهونه او روان یم او پسې ګرځم د غم کاڼي ټولومه پسې ګرځم د غم کاڼي ټولومه ستا د کلي د کوڅو نه او روان یم د سګرټ له هر یو کشه دې پوښتمه د سګرټ د هر یو کشه دې پوښتمه درک اخلم د لوګو نه او روان یم مننه او اراده مې د تبلیغ وکړه یارانو اراده مې د تبلیغ وکړه یارانو رخصت اخلم میخانو نه او روان یم مننه او اخري مخته شعر دی چې د سپوږمۍ تپوس کوم صدا بهاره د سپوږمۍ تپوس کوم صدا بهاره د ماښام د ترږمو نه او روان یم ډېر زبردست ډېر الله کوم چې فرمایش و چې دغې نه مخکې دا څو شعر دی چې د زړه په سترګو کې تصویره بهر مه راوځه د زړه په سترګو کې تصویره بهر مه راوځه دړون نقاش د خوب تعبیره بهر مه راوځه زما د سوچ مجسمې ته به سجده ولګي زما د سوچ مجسمې ته به سجده ولګي په احساساتو کې اسیره بهر مه راوځه او د زړه په لوح لیکلي تورو کړی معنی بدلې د زړه په لوح لیکلي تورو کړی معنی بدلې په ما کې اوس وځه تحریره بهر مه راوځه موږ له ذهنونو یې تړلي یو د خوب په رسو موږ له ذهنونو یې تړلي یو د خوب په رسو یو بل ته وایو له زنځیره بهر مه راوځه دغه کلام دی ټولو ملګرو ته د اورېدونکو د ډالۍ دی چې قطار یې اوښکې په لیمو وې چې راتلم قطار یې اوښکې په لیمو وې چې راتلم سرې شونډې لکه ګل په رپېدو وې چې راتلم او ګلونه یې په لاس و جوړ کړي ګلونه یې په لاس و جوړ کړي ما دپاره
ګلونه یې په لاس و جوړ کړي ما دپاره نکریز یې د لاس په وچېدو وې چې راتلم او احساس د بېلتانه و په دوو زړونو زلزله وه احساس د بېلتانه و په دوو زړونو زلزله وه کوټې زما د زړه په ورانېدو وې چې راتلم او مننه او سپارل یې ارمانونه د امید ستړي نظر ته سپارل یې ارمانونه د امید ستړي نظر ته په ما پسې سترګې په وتو وې چې راتلم ارمان مسافرۍ زړه دې زما اوبه اوبه کو ارمان مسافرۍ زړه دې زما اوبه اوبه کو غوټۍ مې د ارمان په رجېدو وې چې راتلم مننه ارمان مسافرۍ زړه دې زما اوبه اوبه کو غوټۍ مې د ارمان په رجېدو وې چې راتلم او عادل صدا بهاره دا لمحه به هېره نه کړم عادل صدا بهاره دا لمحه به هېره نه کړم ترمنځ مو فاصلې په اوږدېدو وې چې راتلم ډېره مننه بهر صاحب په زړه پورې کلامونه ملګرو به تنم خوند اخیستی وي او نن بلا ډېره زیاته مننه ستاسو بهر صاحب که دغه ملګرو له څه پیغام ورکوي په لنډو ټکو کې په لنډو ټکو کې پیغامونه خو موږ مشران هم ډېر وکړو خو پیدې ونه کړله خو بیا هم زما به دغه یو پیغام وي ټولو پښتنو پلارانو ته او میندو ته چې په خپلو بچو باندې تعلیم وکوي خو د هغې سره سره انګریزي تعلیم هم وکوي خو د هغې سره سره خپله ژبه ورته هم وښایي چې خپله ژبه هېره نه شي نو به زما دغه یو پیغام دی ځکه چې که نن وګورې په نن سبا نو زمونږ کوم روان کلو چې دی نو یو کس هم یو ماشوم چې دی نو هغه د 12 کالو 15 کالو دی هغه د پښتو په شرنګ نه پوهېږي په لیک باندې په لوست باندې نو زما دغه یو خواهش دی چې یاره زموږ چې کوم روان کلو چې هغه خپله ژبه ولولي خپله ژبه ولیکي او نورې ژبې هم دې زده کړي هغه یو شعر دی چې پردۍ ژبې یادول که زده کول که لوی کمال دی خپله ژبه هېرول بې کمالي ده نو بس دغه یو پیغام دی او ډېره زیاته مننه ستاسو هم د وخت راکولو په دې خپل پروګرام کې د پروګرام کولو نو ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه بهر صاحب ملګرو ستاسو نه اجازت غواړو د صاحب شاه ثابت صاحب په دغه یو شعر باندې چې دا یو څو یاران که نه وي بیا به نه یم دا یو څو یاران که نه وي بیا به نه یم زما ژوند دغه یو څو خواږه یاران دي هر چېرته چې ښاد آباد بریالي اوسئ په لوی الله مو سپارمه تر بل ملګري پورې